ولسمشر غني څنګه د امریکا او پاکستان پلانونه په اوبو لاهو کړل؟ د پاکستان او امریکې څنګه په افغانستان کې د ځان ګټه لټوله؟ څنګه یو ځل بیا روغ افغانستان بیا ویجاړوو؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ. ویډیو ډیره مهمه ویډیو ده او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د رحیم کریمي په نوم یو ورور لیکي یو شپون چیرې هم نه غواړي چې د ده رمه دې لیوان مات کړي. د افغانستان دپاره یو پلان تیار شوی و. په هغه پلان کې د پاکستان هم پیدا وه او د امریکې هم. امریکې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو چانس ځان ته پیدا کاوه، خو تاوان به د افغانانو و. نو افغان ولسمشر د دوی دغه پلان ورشنډ کړ. کابل، خوست، جلال آباد، کندهار، هرات، بلخ او ټول افغانستان یې له ویجاړۍ څخه وژغورلو. دنیا هکه پکه پاتې شوه چې څرنګه 3.5 لکه افغان پوځیانو جنګ ونه کړو. عمران خان په ژړغوني غږ وویل چې افغانان بهادر خلک دي. 3.5 لکو په وسلو سمبال پوځیانو یې د 100,000 کسانو مقابله ونه کړه. بلخوا د امریکې ولسمشر هم ویل چې ما سره اشرف غني وعده کړې وه چې تر اخره مرمۍ پورې به جنګېږي، خو جنګ یې ونه کړ. افغان ولسمشر د دوی پلانونه ټول ور خراب کړل. اوس ټوله دنیا افغان ولسمشر ملامتوي. خو که چیرې افغان ولسمشر خپل رودات بیان کړي نو هم به امریکا او هم به پاکستان د ټولې دنیا په مخ کې وشرمېږي. نو ځکه یې اوس په افغان ولسمشر محدودیتونه لګولي دي، خو عملي کوي متحده عربي امارات. په اخري شپو کې څه پېښ شول دا ټول هر څه افغان ولسمشر لیکلي دي، خو نه ده ته او نه هم ملګرو ته اجازه شته چې بیان کړي. رئیس جمهور صاحب او د ده ملګري نن سبا په قفس کې په ژوند کولو مجبور دي. همدغه کار د ملا برادر سره هم شوی دی او دا محدودیتونه به تر هغه پورې جاري وي تر څو چې ولسمشر د دې حقیقتونو له بیانولو څخه تیر شوی نه وي. اوس نن سبا خبرې اترې شروع شوي دي. امکان لري چې کومې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. غربیان اوس ګیر شوي دي. د دوی ډالبې پلان غني بابا ورناکامه کړل. اوس دوی مجبور دي چې د افغانستان موجوده بحران پای ته ورسوي. راتلونکي څو ورځې خورا مهمې دي او انشاءالله مثبتې به وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.